رڼا رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت ارین درته وړاندې کوم. رڼا رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې د حکمت ارین درته وړاندې کوم. جمال غلی شو، ستورو ته یې وکتل، سترګې څو ځله ورپولې او خپلې خبرې پسې وغځولې. رڼا به کله کله له خپلې مور سره زموږ کره راتلله. مور یې ګردۍ ښځه وه، پراخ تندی یې درلود او خوله یې له خندا نه سره ورتله. دې به زما له مور سره خبرې کولې. هغه دینداره ښځه وه، د لرګي تسبیح یې اړولې او د پیغمبرانو ځینې کیسې یې زده وې. ویلې چې د ملا لور ده او د دین ځینې خبرې ورمعلومې دي. مور به مې غوږ ورته نیولی و او له هغې سره یې ساعت تېر و، خو رڼا به له ما سره ناسته وه. هغه مې نه خوښېده، شوخه وه، خبرې یې ډېرې کولې او زه به یې لوبو او درسونو ته نه پرېښودلم. خو وروسته به یې راتلو ته خوشحاله وم. دا نه چې راباندې ګرانه وه، په زړه کې مې د پخوا غوندې نه وه ورسره جوړه، خو نجلۍ ډېره منونکې وه، هره خبره یې منله. کله به مې بیزو ورنه جوړه کړه، کله به پیشو او کله هم خره. خپل کتابونه به مې پرې بارول. دې به هیڅ نه ویل، خندل به یې او ژر نه مرورېده. ما به ځوروله، څپېړې به مې ورکولې، خو رڼا به خپلې مور ته څه نه ویل. خو وروسته چې به زموږ کور ته رانغله، له زړه به ورپسې خفه وم. بیا زه هم ډېر ور شوم. د هغوی کور ته به ورتلم. پلار یې مهربانه سړی و. د هغه تر مخ به مو منډې وهلې، ساتیري به مو کوله، یو دوه ځله مو ډکې پیالې واړولې، خو ده هېڅ خوشکه نه کوله. لویه حوصله یې درلود او کله کله به یې زما پر سر لاس تېراوه. دا یوه کوچنۍ کورنۍ وه، مور، پلار او یوه لور. دوی نیستمن خلک وو، پردۍ ځمکې یې کرلې، خو بیا به یې هم خندل او له وچې ډوډۍ او چایو به یې خوند اخیست. ما خپل کور هېڅ وخت داسې خوشحاله نه و لیدلی. رڼا ورباندې ګرانه وه، هغه یې غم ته نه ورکوله، پاکه یې ساتله او ان د خولې ګوله به یې هم ورباندې لوروله. زه او رڼا به کله کله په کادانه کې د وچې رشقې سر ته ختلو، لاندې به پروړه اواره وه او د ټوپ وهلو پر وخت به نه ژوبلېدلو. ویښته او جامې به مو له خلو ډک شول، خو د هغې مور به هېڅکله خوشکه نه ورته کوله. په ناز به یې د رڼا پر سر لاس کېښود او په لنډه شیبه کې به یې جامې وربدلې کړې. دوی یوه اوزه درلوده. رڼا به کله کله پټیو ته بیوله، زه به هم ورسره وم او موږ به ډېر وخت په لوبو تېراوه. یوازې یوه اوزه وه، دومره سر به مو نه پسې ګرځوه او کله به چې د چا پټیو ته ورګډه شوه بیا به یې هم باک نه و، خوا یې نه بدوله. موږ خوشحاله وو، غم مو نه پېژانده او کله کله به مو په جنت کوکیو یا سپینو پتنګانو پسې منډې وهلې. د لوبو سامان ته مو هم کوم ضرورت نه درلود. ان هډوکو به مو هم په درد خوړل او له ځمکې څخه یې د چینجیو د رایستلو لپاره ښه کار ورکاوه. لوږه مو نه پېژندله، منډې به مو وهلې، پوندې به مو د وښو له لاسه تکې شنې وې او د شوتلو له خوړلو به مو خوند اخیست. موږ زړور وو، بمبرې یا غومبسې به مو بوټولې، بیا به د ونو تر شا غلي شو او په هغو لارویو پسې به مو پټ پټ خندل چې له غومبسو څخه به یې منډه اخیسته. موږ ورو ورو لویېدلو، د پخوا غوندې به مکتب ته تلم او له رڼا سره به مې لوبې کولې. بیا یو وخت د مکتب له درسونو سره زموږ کور ته یو معلم هم راته. دی په انګریزي ښه پوهېده، ماشومان یې هم د کلي تر نورو هلکانو پاک او هر چا ته به یې سلام وایي. دی مامور غفور نومېده او خلکو ویل چې د کابل له جګړو څخه راتښتېدلی دی. زه نه پوهېدم چې د پلار مې ولې یودم انګریزي ته پام شو. ده به هڅولم چې انګریزي زده کړم. د دې ژبې مختلف کتابونه یې راته راوړل او څه موده وروسته یې له پاکستان څخه د انګلیسي فتې یا کیسټې هم راوغوښتې. ما به ډېر وخت خپل درسونه ویل، خو بیا به مې هم لوبو ته وخت درلود. رڼا به مې لیده او تر خبرو به مو خندا ډېره وه. زه به د پخوا غوندې د دوی کور ته ورتلم، پر ملنګ او د هغې پر میرمنې ګران وم او کله کله به یې د اوزې یو ګیلاس شیدې هم راباندې څښلې. ملنګ تکړه سړی و، ټوله ورځ به یې کار کوو، زحمت یې ایسته او ستړی به و، خو هېڅکله یې له ژونده ترخه خوله نه وهله. کومه برخه ځمکه چې به ده کرله، حاصلات به یې تر نورو دهقانانو ښه و. زموږ بېګار به یې هم وړ، بامونه به یې راګلول، ژرنده به یې راکوله او په ژمي کې به یې زموږ د کوټو له سرونو څخه واوره اچوله. دی زما پر پلار هم ګران و، په کومه به یې خپل زوړ چمبر ورکړ او ژمنه یې ورسره وکړ چې له دهقانۍ څخه به یې نه باسي. بېرته ګلالۍ ته مخامخ د خرې پر کته کېناست. هغې ته یې وکتل، د پخوا غوندې ځوړند سر ناسته وه. جمال ورو وویل، رڼا لس کلنه وه چې د هغې پلار مړ شو. هغه وخت زه په 2م صنف کې وم. تر ونو لاندې مو سبق وایي چې یودم چیغې شوې. شیبه وروسته مو معلم رخصتي اعلان کړه. زه هم په لویانو پسې له کلي ووتم. نه پوهېدم چې څه خبره ده، خو له زاړه چمبره د رڼا د مور چغې راتللې. کله چې هلته ورسېدم په انګړ کې یو څوک پروت و، پښې له څادره راوتلې وې او ما له خیرنو پایڅو څخه وپېژاند چې د رڼا پلار دی. ملنګ له ونې رالوېدلی و، د اوزې ته پاڼې راتویولې چې ښاخ مات شوی و او د 2 ولیو منځ یې یوه تیره منډه ته برابر شوی و. په هغه ورځ مې په لومړي ځل د رڼا چغې واورېدلې. هغې ژړل، خړې سترګې سرې وې او ځان یې له ځمکې ویشت. له هغه وروسته د دوی کور ته غم لاره ومونده. خندا ورکه شوه او د رڼا د مور تندی به تل له ګونځو ډک و. زه به د پخوا غوندې د هغوی کور ته ورتلم، خو نه د لوبو لپاره.
په دې خاطر چې د رڼا پام غلط شي او د یو څو شیبو لپاره خپل غم هیر کړي. ما به هغې ته د کیسو کتابونه ویل او په ټولو کې د مومن خان او شیرینو نکل خوښ و. د رڼا مور به څه نه راته ویل، خپلو غمونو په سر اخیستې وه او ډېر وخت به چورتي ښکارېده. هغه په 3 کلونو کې بوډۍ شوه، سر یې سپین شو او تر سترګو یې یوه توره حلقه راوګرځېدله. رڼا به نور د باندې نه راوته. دا به ډېر وخت له خپلې مور سره ناسته وه. ګریوانونه به یې ګنډل او له دې لارې به یې یوه ګوله وچه لنده پیدا کوله. وروسته یې د مور په خوی کې یو دم بدلون راغی. زما ورتګ به دومره ښه نه ورباندې لګېده او کله چې به ما او رڼا خبرې سره کولې تندی به یې تریو و. بیا یوه ورځ سپین راته وویل چې اوس ژڼه یې، رڼا هم لویه ده او دلته ستا راتګ ښه نه بولم. هغه نه وه ګرمه. په کلیوالي ژوند کې که یو 14 کلن زلمی له یو 14 کلن نجلۍ سره ناسته ولاړه ولري، د نجلۍ نوم بدیدی شي. زه یوه اونۍ د هغوی کور ته نه ورغلم. دا زما لپاره ډېر وخت و. نه پوهېږم چې ولې مې د خوابدون احساس کاوه. زما زړه په رڼا پورې تړلی او د هغې له لیدو پرته پر سره انګار ناست وم. ما یوه کلکه بانه پسې غوښته. په لومړي ځل مې له کوره غلا وکړه. 4-5 منه غنم مې په جوال کې واچول او یو زیړ مازدیګر زاړه چمبر ته ورغلم. رڼا له څا څخه اوبه راایستلې. کله چې یې راته وکتل، غټې خړې سترګې له اوښکو ډکې شوې. په خوله یې څه رانه وړل خو په سترګو کې یو کتاب خبرې وې. د هغې مور ته مې جوال ونیو او په خواره خوله مې وویل چې دا غنم مې مور درته راولېږل. هغې جوال ور واخیست خو څه یې ونه ویل. بیا روان شوم. له دروازې لا نه وم وتلی چې بې اختیاره مې ورمیخ کوږ شو. رڼا هماغسې ولاړه وه. ما ته یې کتل او په سترګو کې یې پوهولم چې دا هم راپسې خفه ده. یوه اونۍ نوره هم ووته. زړه مې نیولی و، ټیکه نه راتله. رڼا به مې تل په زړه کې ناسته وه. بیا مې لمونځونو ته زور ورکړ، خو کله چې به خدای ته ودرېدم، په مسله یا جاینماز کې به مې د رڼا خړې سترګې لیدې. زه ورو ورو زهیرېدم. خندا مې هیره شوه. له کاسۍ څخه به ژر ولاړ شوم او ډېر وخت به د شپې تر ناوخته ویښ وم. وروسته مې مور ته اندېښنه ورولوېده. پلار مې ډاکټر ته بوتلم، دوا یې راکړه، خو په ځان کې مې کوم بدلون ونه لید. ان د انګریزي معلم مې هم پلار ته شکایت وکړ چې هلک د پخوا غوندې درسونه نه وایي. د رښتیا ویل، خو زه هم نه وم ګرم. ما چې به خپل ذهن کې د انګلیسي کوم لغت سره اړو، رڼا به ترې جوړېده. ری نون الف رڼا. پوره 18 ورځې مې رڼا ونه لیدم. ما په دې موده کې جامې نه کړې بدلې. تر اوبو ونه وتم. ویښته مې ببر و او له تخرګونو څخه به مې سوړ بوی پورته کېده. بیا یوه غرمه ناڅاپه له کلا ووتم. په رڼا ورځ زاړه چمبر ته ورغلم. دروازه خلاصه وه او رڼا له خپلې مور سره په چوتره کې بړستن ګنډله. د دوی راته پام نه و، خپل کار یې کاوه. رڼا ته مې وکتل. تر پخوا ډنګره راته ویسېدله. رنګ یې ژیړ او خیرنه ښکارېدله. بیا یې په یوه چرګه پسې لوټه وویشته. چرګې له بړستنې منډه واخیست او رڼا ما ته وکتل. دا وارخطا شوه. ژر یې ځای بدل کړ. د خپلې مور تر مخې کېناستله. د رڼا راته شاوه او زه یې د خپلې مور له دیده پټ ساتلم. یو ګام څټ ته شوم. بیرته مې د کلي خواته مخه کړه. خو شیبه وروسته چې مې زاړه چمبر ته مخ ور واړو، رڼا د بام پر سر ولاړه وه. ما ته یې کتل. ټیکری په غاړه کې پروت او تور ویښته باد یو بلې خواته سره اړول. دا ځل مې څه موده نور هم صبر وکړ، خو یو تریخ صبر. ما دومره خبرې نه کولې. غلی وم او هر چا به مې د صحت پوښتنه کوله. کلیوالو خواخوږي را سره ښودله. یوې بوډۍ سپیلني راته ولوګول. جانداد د یوناني دوا سپارښتنه راته وکړه او د کلي د ملا صاحب نظر دا و چې په درنو ځایونو ختلی. د پیریانو تاثیر دی او یوازې د تور سیرلي تعویز دې ښه کولی شي. بیا مې پر غاړه یو 3 کونجه غټ تعویز ځړېده، خو زما درد بیل و. چا مرسته نه شوه راسره کولی او خپل زړه مې په خپله خوړ. خو دا خبره تر ډېره پټه پاته نه شوه. کلیوال وپوهېدل او ځینو آن لاړې راتو کړې. جمال ته ټوخی ورغی او خبرې پرې شوې. بیا پرته له دې چې ګلالۍ ته وګوري، خپلې خبرې پسې وغځولې. د زاړه چمبر دروازې ته مخامخ 20 ګامه لرې یو کوچنی خوړ و. په دې ژوره کې به د بارانونو اوبه راتلې او که به څوک پکې ودرېد، تر نامه لاندې به نه ښکارېدل. یو مازدیګر همدغه خوړ ته ورغلم. تمه مې درلوده چې رڼا به د تناره ایرې راوباسي. ما ته د هغې یو ځل لیدل هم ښه و او بیا مې یو څه وخت ګزاره کولی شوی. زه تر ماښامه هلته ناست وم. کله کله به مې غړۍ اوږده کړه، خو د چمبر دروازه خلاصه نه شوه او په پای کې ناامیده کلا ته راغلم. سهار په خړه مې یوې ژړا سترګې رڼې کړې. غوږ مې ونیو. د ژړا غږ اشنا غوندې و او کله چې مې پردې ته کونج ورکړ، زړه مې ولړزېده. د رڼا مور د کلا په منځ کې ولاړه وه. هغې ژړل او د مور او پلار څېرې مې هم له غوسې ډکې وې. ما د رڼا د مور خبرې اورېدې. ویلې چې جمال مې له لور څخه نه قرارېږي او تېر ماښام زموږ د کور مخ په خوړ کې چا لیدلی و. هغې ژړل، خپله بېکسي یادول او کله کله به یې له خولې څخه یوه نیمه ښیرا هم راووته. نه پوهېدم چې زه به چا لیدلی وم، خو دا یو حقیقت و. زه تېر ماښام د رڼا د لیدو په هیله پوره 1 ساعت په خوړ کې ناست وم. شیبه وروسته بوډۍ په ژړا له کلا ووته او پلار مې هم د کوټو خواته را روان شو. زړه مې سستي کوله. بېواره دربېده او هغه ګړی مې له خدایه مرګ غوښت. بله چاره نه وه.
پړستن مې پر سر راکش کړ او داسې مې وښودله چې ما هیڅ هم نه دي اورېدلي. شیبه وروسته د دروازې کړپ شو. پړستن په شدت راڅخه لرې شوه. پلار ته مې وکتل. سترګې یې رډې راختلې وې. د خولې په کونجانو کې یې ځګونه ښکارېدل او په لاس کې یوه نرۍ لښته نیولې وه. دا رښتیا ده چې تېر ماښام د ملنګ د کور مخې ته په خوړ کې وناست وي؟ ما دروغ نه شو ویلی. پلار مې له 2 شیانو بد وړل. سوچ کوپر ورته ښکارېده، دروغ او ناحقه قسم. یو وخت زموږ یو درمند وسوځېد. لوی درمند او خروارونه غنم ترې راوتل. پلار مې په غوسه و. دهقان یې راوغوښت. هغه لړزیده خو خبره یې سپینه وه. ویلې چې چلم یې څه کوو، ښایي کوم سوکی ورباد شوی وي. پلار مې دهقان ته هیڅ هم ونه ویل، یوازې په دې خاطر چې خبره یې سپینه وه او دروغ نه و پکې ګډ. ناحقه قسم یې هم نه شو زغملی. د له قسم څخه ویره درلوده. قسمونه یې نه خوړل، خو چې په کومه خبره کې به یې قسم له خولې راووت بیا به یې تاوان ته نه کتل. هر رنګه چې و قسم یې پر ځای کاوه. ځکه نو زما سر وځړېد. پر مټ مې نری درد احساس کړ او ورسره مې څنګ ته د لښتې ماته ټوټه ولوېده. 2 وار یې راباندې وکړ. لښته مې غاړې ته سیخه شوه، خو کله چې 3 ځل لاس پورته شو مور مې راباندې پرېوته. پلار مې چغې وهلې، بد رد یې ویل او له خولې څخه یې لاړې پاتېدلې. ما هیڅکله هم پلار دومره په غوسه نه و لیدلی. یوازې 2 کاله مخکې یې یوه لښته راکړې وه، هغه هم د لمانځه په سر. خو دومره سپکې سپورې مې په لومړي ځل ورڅخه اورېدې. پلار مې یوه شېبه ودرېد چې څه په خوله ورتلل هغه یې وویل او بیا له کوټې ووت. ما ټوله ورځ له کوره د باندې تېره کړه. په فصله کې تر یوې ونې لاندې ناست وم او پر خاورو مې لیکې ایستلې. ماخوستن مې هم پلار ونه لید. مور مې کوټې ته ډوډۍ راوړه او وروسته له هغه مې تر نیمې شپې سترګې رڼې وې. سهار مې په نه زړه د مکتب کتابونه راواخیستل. کله چې تر ونو لاندې کېناستم یو همزوله مې راته مسک شو او بیا یې په ټیټ غږ راته وویل چې مزې دې وکړې، مزې. رڼا. د رڼا د نوم اخیستلو ته مې نه پرېښود. له سوک سره د هغه له پزې وینو داره وکړه او خبره نوره هم خرابه شوه. هلک هم لاس راواچوه او څه چې په خوله ورتلل هغه یې وویل. ده ووهلم خو زما لاس او پښې د هغه په خبرو بېسېکه شوي وو. ما ولیدې ته په خوړ کې غلی وې، هلته نور څه وو؟ ها، ته د کونډې له لور سره تار لرې. زما له ډېره وخته در باندې پام دی. زه بیرته کور ته راغلم. ښی ژامې مې درد کاوه او له لاړو سره مې وینه لیدل کېده. برج ته وختم. هغه وخت دلته یو زوړ کټ پروت و. اوږد وغځېدم او فکرونو په مخه کړم. ما د رڼا په اړه فکر کاوه. هغه بدنامه شوې وه او د دې بدنامۍ مسؤل زه وم. زه تر ډېره پروت وم. فکر مې کاوه او په پای کې دې نتیجې ته ورسېدم چې رڼا به نور غم ته نه ورکوم. ماخوستن مې مور ته وویل چې له رڼا پرته ژوند نشم کولی. سهار وختي مې پلار خپلې کوټې ته ور وبللم. د هغه په سترګو کې د کاوړ کومه نښه نه ښکارېده او په مهربانۍ له چایو ډکه پیاله رابېرته کړه. د یوه شېبه غلی و. بیا یې په خوابدي غږ وویل چې زما عزت ته وګوره، شمله مې مه راټیټوه. ما یوازې ورته کتل. د پخوانۍ خبرې راواخیستې. د خپلو مړو زامنو یاد یې تازه کړ او په ژړغوني غږ یې وویل چې ټوله تمه یې ماته ده. بیا یوه داسې خبره له خولې راووته چې ما تر هغه وخته نه وه اورېدلې. ویل چې تا به د 12 صنف له خلاصېدو وروسته لندن ته لیږم. زه له پخوا راهیسې له خپل ورور سره د لیکونو له لارې تماس لرم. موږ 2 کاله مخکې لا فیصله سره کړې وه. تا ته به خپله وریره کوم. پلار مې خبرې کولې. د هغه شونډې خوځېدلې خو ما هیڅ هم نه اورېدل او شېبه وروسته په خپله کوټه کې پروت وم. جمال ولاړ شو. د خپل زړېدلي څادر پیڅکه یې ورټوله کړه. تر ځان یې تاو کړ. وروسته د کړکۍ تر څنګ ودرېد. سپوږمۍ نه وې راختلې وه او په کلي کې لا د یوه څراغ تته رڼا ښکارېدله او پر ختیځ دیوال یې د سپوږمۍ سپینه رڼا لګېدله. وروسته بیرته په خپل ځای کېناست. یو سوړ اسویلی یې وایست او ورو یې وویل. زه تر هغه وخته په دې نه پوهېدم چې د پلار مې څنګه له انګلیسي سره جوړه وه، خو د هغه خبرو په هر څه پوه کړم. د لا پخوا زما د راتلونکي په اړه فکر کړی و. زه هغه وخت په 11 صنف کې وم. د مني 2مه میاشت وه او کلنیو امتحانونو ته لنډ وخت پاتې و. خو ما پرېکړه وکړه چې هیڅکله به 12 صنف ته ونه رسېږم. بیا مې د کتاب مخ هم ونه کود، خو د پلار له ویرې به مکتب ته ورتلم. زه به ډېر وخت یوازې وم، خو کله کله به مې خپل 2-3 د راز همزولي او جانداد لیدل. له دوی سره به کېناستم. هغوی زما په درد خبر و او ملنډې نه راباندې وهلې. بیا مې امتحان ورکړ او نتیجه یې دا وه چې په 3 مضمونونو کې پاتې وم. یو ځل مې بیا پلار ته غوسه ورغله. دا ځل یې لښتې ته لاس نه کړ، خو په ټینګه یې راته وویل چې د ژمي په رخصتیو کې به د مشروطې امتحانونو ته تیاری نیسي.